علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ مبارک فرمائے چھے پدے زمکہ کے دے سڑو کے چھے سمر میگیان دی چھے سمر حیوانات تی حتی دا سڑی میگیان او حتی پا ابو کے دن نکبان دا طول دا معلم دا خیر دا پارا دعاگانے کئی اگیتا پتا دا کہ پیغمبر مبارک نوے اس پا قیامت راغلی کہ داغ تعلیمات نوے داغ وارثان نوے چی خلقو تا دین رسی او خلقو تا خکل عقید رسی فوراً با قیامت راشی نو میگو تم پتر چی منگ با تباشو اے رسول اللہ مبارک فرمائی وی قیامت بکل رازی دا جمعہ پرز برازی او د جمعې پر ورځ به کم وخت کې راځي د سبا خطو نه پسته نور خطو پورې دوی کې به راځي نو وی په دغه ورځ باندې دا حیوانات څه کوي چې د میږیانو خپې اوچتې کړي او په یره کړي چې نن قیامت را نشي دوی هم یریږي الله پې پوه کړي دي او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اگے پورے با قیامت نرازی تر سوچے پا مخدد مکد اللہ نو بیلی کی نو دے میانو کبانو دے میگو سڑو چرن پرن تا پتا دا دوی خبر دی کہ تر سو دا اللہ نوم پا مخدد مکد باقیوی قیامت پا نرازی مونگ با نغر کیگو او دا اللہ دا نوم نموراد دا توحید کلمہ دا اللہ یوالے دا دا چا دا برکت دا دا حضور پاک دا برکت دا دے طول مخلوق وجود او دا بقا ذریعہ پا شکل دا رحمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او عامم حضور پاک خپل صحابو تا پا حیواناتو دا رحم ذکر کرے قول دا من خدا جند کے بغیر دحتم فاحسنوا الذبح وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ ویچے تاسو کلا ساروے علالوے نو پخکل طریقے علال کے تردے حدا پورے چھے چاڑب ہم دا ساروی پا مخ کے نتے رکے چاڑب اوی چاڑب و تختے رکے وَلْيُورِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ زر دمکا چی چاڑا تیری او پب زر پی راکاگے نو دا ساروی با زر علال شی وینا با تی زر تویش و زر بدمش دا سمرہ او بیا چی ترسو پا ساروی کے ساوی نو سرمن با تی نو باش دا گناہ اسم بعض خلق دا قصابان بعض دا گلن لگ سختی نو چی سنگ ساروی علال کی نو لا ساپا کیوی چی پا سرمن شروع کی دا گناہ یادا کم چرگان چی تاسو علالوے نو چی ترسو پا کی صحابی نو سرمن بتے نو باسے صبر بہت ہے مشرکانو دا مکی بدا چلکاو چی دا ساری نبے مخ کے دا اوخ نبے قب مخ کے پریکاو نو رستو بے علالو وی دا ترسکونی او دا گرد نبے لم مخ کے پریکاو نو رستو بے علالو وی دا ترسکونی پیغمبر مبارک سخت منا اکڑا دمرا منے اکلاوی کدا قب دی دا ساروینا مخ کے پرے کدا مردار دی نا بخوری پابندی اکلا گولا او کدا ساروینا دی لم مخ کے پرے کدا گڑنا دا مردار دی نا بخوری پتاو لگی کہ دا مردار دی بے بسوک دا کارنا کر بل بیسا چلکاو چرگ بیزان تاو تللا او پغشو بے وشتا پاغی بیتے سیستا خوان بے والا ورکاو چی دا غزار بپیوچو چرگ بٹوکو نوال رسول اللہ مبارک او فرمائل دا گناہ دا بالکل بنا کوئے او کپا غشو باندے دے یا پا ٹوپک یا پا بلسی دقا سے چرگ اوشتا او سارے تے ویستا مردار ولی مردار دے ظلم دے گورا حکم جاری کو جسوک دا ظلم نکے چے وطا پتاو لگیا چرگ مرداری کے سلب ادا کار کو او چے کلا قربانیلا دے ساروے واغشتا قربانیلا او دا دے ساروی پا گیڑا کے بچے وی مخلا قربانے لم مخلا ولی دا بالال کے بچے مفتو کے زائش او برباد شو او دا سارو متعلق حضور پاک جماعت کے ناس سے اخراغے
نیغ را روان دی خلکو وی منې کو وی مې منې کوې فریاد یې راوړی او اوښ چې څنګه راغی رسول الله مبارک ته نو د خپو کې سر کېښود او برړار یې شروع کړه سترګو نه اوښ کې روانې شوې وی د دې اوښ مالک راولېده ما ته فریاد وکړه مالک یې راوسته وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه کار پې ډېر کې خوراک نه ورکې ډېر یې ستړی کې ډېر یې ستړی کې وی او د الله رسوله وی داسې به نه کوې ګوره دې ته رحم وایي په سارو رحم دې ته وایي داسې به نه اوس خو په الله رحم وکړو چې چانې راووتې نو خلک د ټانګو نه خلاص شو دا ظلمونه به دې خلکو کول ابه نه تلې که تاسو ورته اوس هم تاسو ګورئ ځای تجربه وکړئ که نه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوې کوئ یا بل کار کوئ او دا غرمه شي تر هغوی د سترګو ته وګوره اوښکې به دې روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نشي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق به شي کم بخته نو حضور پاک فرمائی ظلم به نه کوې صحابي ته یې ووایي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مه ستړی کوه چې دمی کار پې کوه خوراک وله ورکوه دا په څاروو رحم تر دې حد پورې ویې فرمایل وی ما ته الله دوزخ وښو دوزخ وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې لګای و چکونه پې لګول په دوزخ کې ښځه سوځئ د الله په حکم پیشو نه سوځئ ښځه سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خو د الله خوښه ده چې کم شی سوځي او کم شی نه سوځي نو ښځې باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وه او دا ولې پیشو یې تړلې وه نه پرېښوده چې ځان له خپل ښکارو کې ځان موړ کړي او نه وله ډوډۍ ورکوله ظلم یې پې کوه پیشو مړه شوه نو الله په هغه پیشو کې راونیوله دوزخ کې پرته و پیشو پې چکونه لګوي ګوره په پیشوګانو به ظلم نه کوي دا بیا زمونږ فقهاو لیکي چې کم پیش یا کمه پیشو ظالمه شي ظلم کوي چرګوټي تختی چرګې تختی یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کولی شي او پس ښځه و انتهایي ګناهګاره وه د سپي د برکت نه الله وبخل او جنت ته لاړه څنګه په لاره تلو ډېره زیاته تږې وه په یو ځنګل ورله ځنګل کې کوي چې وې کتل برقه نشته نو خپله موزه وویستله او په خپلې لوپټې پورې وتړله او موزه یې ورښکته کړه او اوبې راوویستې ویسکلې چې ویسکلې وې کتل یو سپی دی او دومره تږې و چې د تندې نه ژبه بار راوتې وه او د کوی د غاړې خټه خوړه د تندې نه دوی زر دی ښځې هغه لوپټې پورې موزه وتړله ورښکته یې کړه او اوبې راوویستې و هغه سپی یې سیراب کو الله په هغه عمل د دې ښځې دومره خوشحاله شو چې هغه ګناهګاره ښځه د سپي په سیرابولو الله وبخل او جنت ته یې داخله کړو نو صحابو تپوس کو ان لنا فی البهائم اجرا په دې څاروو په دې کې هم ثواب شته حضور پاک او فرمایل فی کل ذات کبد رطب اجر هر جمدی شي چې ته ورسره ښېګړه کوې او احسان کوې نو الله بدله اجر درکوي ولې یو مرغۍ ده او د هغې په جاله کې بچي دی او دا تا ښکار کړه او مړه دې کړه بچي یې مفتو کې لاړل برباد شو غرق شو ځمکه باندې چې کومه ګیا ده دا به نه سوځي وګوره که میږي وغیره پکې نو بیا سوځولی شي بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځوي لیکن که لاندې پکې د میږو سوړي دی او میږي دي دا به نه سوځي فرمایي یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټک وچلو د میږي څه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایشا به دا سوړي د پاسه چې څومره میږي دي ټولو سوځوي ممکن ده د هغه مقصد به دا و چې دا د دمې ځای دی د آرام ځای دی میږي خو داسې نه ځي راشه دا به وسوځو نو د دې خلکو د دمې په آرام ځای کې به میږي نه حضور پاک فرمایي الله ورته وحی راولېږله وی یو میږي ټک درکه نو په زرګونو میږي چې زما ذکر کوي ما یادوي ادې غونډه سوځو په مې ګوره دا خو د الله ذکر کوي ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر
هر شی د الله ذکر کوي تسبیح وای خو تاسو پې نه پوهېږئ الله پې پوهېږي ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا د حیواناتو دپاره او د څاروو دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم دی رحم وکړئ په حیواناتو رسول الله مبارک نها عن تحریش البهائم څاروي به نه جنګوي ډېر خلک یې چرګان جنګوي او داسې مې هم لیدي دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندلو دغه علاقه کې یو مدرسه وه هغې کې یو کال له تللی وم د حدیثو درس یې شروع کو نو تللی وم په دغه علاقو کې د دې سپو د چرګانو د مړزانو د جنګولو ډېر لوی رواج دی یقین کوه چې ما ورلم یو چرګو او دې نوکانو یې پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبي نوکان ورته لګولي دي خدای چې پسې لګوي مې دا ولې وی دا جنګی دا نوکان تیره دي دې دپاره ساتلی دي چې بل چرګ باندې ټونګه و چې هغه مړ کړي هغه زخمي کړي چرګان خلک لګیا دي او جنګی او په هغې پیسې ګټي مړزان خلک لګیا دي او جنګی او په هغې پیسې ګټي اوښان خلک جنګی اوښان په دې عربو کې عموما اوښان جنګی هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړې چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښو هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي راوې پردو چې راوې پردو دا غړانګه وله لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د پې د پاسه د خپله غړانګې ښودي نه پرېږدي هله پرېږدي چې د هغه نه څوکوي او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام ګټي په خدای قسم حضور پاک منع کړی ظلم مه کوئ حیواناتو سره دا خدای دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وژنئ رحم دا په حیواناتو رحم شو په غلامانو یې څونه رحم کوي مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه را روانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو دوه غلامانه وینځې وې اسلام بندول نشو کولی فتنه جوړېده نو په طریقه دا سیسټم ختمه و نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره یې داره چې مریی ذات کا ښځې ته یو قسم زهار دی وغیره مریی ذات کا دا کار وکې مریی ذات کا دا کار وکې مریی ذات کا مطلب یې دا و چې دا مریانه ذات شي او په خپله حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام ورسېدله نو چې په حیث د وینځې ساتله خو نوکره به په کور کېدل خدمت پې کو وینځې به بارم ګرځېدې هر قسمه خدمت یې کولی شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغې ازاده کړه نکاح پې وتړله ام المؤمنین یې ته جوړه کړه د مسلمانانو مو د ټولو مسلمانانو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په خیبر کې ونیولی شو حضرت صفیه اوهو چې ګرفتاره شو حضرت دحیه کلبي رضی الله عنه راغی وی مال یو وینځه راکوي ښه ځان له خوښه کا دا صفیه خوښه کړه صحابه راغلل حضور پاک ته صاحب دا دې څه وکړل ولې وی خو خفه ده پریشانه دا خو زه ستاسو د سردار دپاره مناسب یم ځکه چې صفیه پلار ده خیبر د لوی قوم سردار د صفیه رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنگ کې پلار مړ شو رور مړ شو خاوند مړ شو نو زما خاوند او پلار او رور مړ شو دړمنه میمه او د سردار لورې مو د سردار خورې په سردار واجب وادب نو زه خو ستاسو سردار نه پکارې حضور پاک یې نبی علیہ السلام بیا چې دې ته وکتل نو ورته یې دحیه ته وایي زه ته بلا واخله او زه صحیح شوم پیغمبر علیه السلام لرال نو ګوره څه چلې وکړه سره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې یهودیه وه اوس مسلمانه شوه په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې ته اخیستی شو هم به کور خدمت کوم به بار خدمت هم به د بازار نه شی راوړو هم به په لارو کوڅو کې وله تل راتل کولو ځکه وینځو به دا ستر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ازاده کړه
نکاح ورسره وکړه مهر یې وله مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عایشه بیبي حفصه بیبي و اقص مقام وله خدای پاک ورکړه د مسلمانانو مور ته جوړه شو دومره عزت وینځله په دې مخ یې داغ و داغ سور شان دی نو چا ورته وی دا سور داغ دی په دې مخ د څه دی وایي چې زه کله واده شوم نو زما خاوند د دې نجومو ماهر او کهانت کې ماهر نو ما یو خوب ولیده ما وی یو سپومې د مدینې نه اوچته شوه او د اسمان دې نیمې ته ورسېده او سپومې زما غېږ کې را پرېوته نو ما مې خاوند ته الوی چې خاونده دغسې خوب مې ولیده وی هغه لاس اوچت کو مضبوطه څپېړی راکړه دا مخ مې هغې سره سور شوی او ما ته څه وی وی ما ته وی چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه جوړ اینې ور هغه پوه شو چې د صفیې په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم او بنې خو یو بل سره کله جګړې هم کوي نو یو ځل ورته حضرت حفصې وی ته یهودیه یهودنې نو چې دا حضور پاک راغی نو ژړلې وی ولې ژاړې وی حفصې راته دا خبره کړې خیر بنې یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک په هغې غصه شو نو څه وی ورته وی اتق الله یا حفصه حفصې د خدای نه ویروي داسې بیا ونه وی په حنین کې جنگ وشو او مالونه ونیول او وینځم په قبضه کې رالی حضور پاک له یو صحابي راغی وی صاحب په دې وینځو کې یو جینۍ ده او زه ستاسو د پیغمبر خور یم وی زما خور څه کوي زه خو د مور و پلار نه دقه یو پی دی زما خور خو نشته څه ویم خو هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم پیری ولې پیری وستا ورته یې وی ته څوک یې وی زه ستا خور یم زما خور بچی نشته زه د مور و پلار نه دقه یک تنها پی دی وی ښه خور دې نشته وی نه وی حلیمه دې څه وه وی هغه مې رضاعي پیو والا مور وه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو او وی نه خرته وخیم وی ما ورته لوبې کولې ته ماشوم مې منکره د ما د مور پیدې خوړل نو ما ورته به لوبې کولې بار ته ماشوم یو زه ماشوم ومه وی دې لاس ته مې وګورې یو ځل مې د سره سروانې وکړه نو تا را باندې چک ولګو نو ستا د غاښونو مبارکو داغ اوس هم زما په دې لاس پروت دی نو حضور پاک وژړل هغه زړې خبرې ور یادې شوې سترګو مبارکه کې اوښکې راغلې صحابو ته وی ګوره دا وینځې غلامان خو د ټولو شریک دی وی که خوښه مې دا جینۍ دا زما رضاعي خور ده ما د دې د مور پیس کلی دی د ماشوم دوی کره مې 2 کاله څه د پاسه وخت تیر کړی دی دا مې زما ستاسو د پیغمبر خور ده نو ازادوی نه ګوره رحم دی ته حالانکه یو وینځه او په بلو پیسو خرڅېدله صحابو کمال ته ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم و صحابه کرامو کې مغه رحم راغلی هغې څه کوي د هغې شیما د وجې نه د هغې د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځي په سوونو غونډې ازاد کړل الله ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین داسې پیغمبر څومره رحم اړه کې رحم وجود رحم خولې د رحم لاس کې رحم خپو کې رحم یو خبره ده صحابو ته دا زده کړي دي لیکن رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم فکافر سختو بیا او دا غي بده یو مثال دل درکمه خر حمدل ډاکټر دی خر حمدل یو سرجن دی او ډیر رحم دل دی او اغلط تا پلار بوته او دا غ پلار ګوته باندې کینسر دی دغه ډاکټر سوی وی دا ګوته به پرې کوو که دا نه پرې کې نو دا رو دا کینسر خپې ته دی بیا د خپې نه ټول وجود ته دی نو 2-3 میاشتې کې به پلار مړي نو څه به کوو نو هغه زوی م ورته وایي ډاکټر صاحب بس وجود یې
جون دې بچ کېږي نو دا ګوته دې پرې کا نو هلکه پرې کوي که نه پرې کوي اپریشن وشو چې نور وجود بچ شي د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوتې دی کینسر دی دا کینسر نو رحم به په دې نورو مسلمانانو کې په کائناتو به کې په اونو به کې په بوټو به کې په دې نور وجود چې رحم کې نو د کینسر ګوته به پرې کوي دا کینسر د کینسر به لر کوي امغی سرم اللہ پاک پیغمبر تا گورا رحم تا وی پا جنگ کے که خزا دا دشمنی نبا وجنه ہاں که ٹوپک و سرو بیا وجلیش او که ٹوپک و سرنو نو خزی دا کافرو بنا وجنه بوداگان بیم نواجنه اللہ دا دشمن بودا ہاں که ٹوپکو بیا وجلیش او دا دشمن مذہبی مشران مولیان بم نواجنه ہاں که ٹوپک ور سرو نو بیا وجلیش ساجب پا کافر و رحم او بیاب سوئی وی که جیزے در کولو ٹکسی در کاؤ ٹکس دا چستا دا مسلمانانو طاقت منم باس نو پریگی دا بیا بیا مواجنا ٹیکس در کئی جزیہ در کئی ستا دا حکومت تے کم قانون دے غم منی اغاق بام ورطا نکے اموالهم کا اموالنا کہ ٹیکس در کئی او ستا دا قانون منی نو داغی مال ستا دا مال پشانتے شو او داغی وین ستا دا وین پشانتے شو اغاق با نکے دا پا کافر رحم شو کنش غاق بام ورطا نکے بیا اغوی کا خپل عبادت خانہ جوڑی غاق بام ورطا نکے کہ پا خپل عبادت خانہ کے خپل عبادت کئی غاق بام ورطا نکے خیر و خلاص دیتا سیبا رحم ہوئی مونگ دا رسول اللہ مبارک امتیانیو اسی رشتیاوے زمونگ پڑک اشتایو بل سر رحم نا نا پیغمبری پا کافر رحمو کا بوڑای مواجنا تو خو بوڑا نا پیجن پیغمبری پا کافر رحمو کا خزای موجنا تو خو خزم نپری دے وجنے والا پیغمبر وی دا اغوی عبادت والا مشران با نوجنے تو خو عبادت والا مولیانم نپری دستے و بس نن مسلمان لگیا دی مسلمان وجہ نن مسلمان لگیا دی مسلمان وینت ہوئی ہے نن مسلمان لگیا دی مسلمان عزت علی نن مسلمان لگیا دی مسلمان بیزت کئی کنزی ہے نن مسلمان لگیا دی مسلمان مال خوری دا رحم دے نن مسلمان لگیا دی مسلمان لور تختی نن مسلمان لگیا دی مسلمان بچے تختی نن مسلمان لگیا دی مسلمان گاڑے پہ خور کے ادھر ٹسن تختی موٹر سیکلو پا ٹسے دینا تختی دا سوک تے دا اندستان نا دا شڑے سڑے اندون دے راغلے دا مسلمان زما دا دے خبر مقصد دا نا دے چا قصے دا توکم او تبیڑی رخکولی واقع راتا بیان کرا مقصد دا چا پا دے عملو کو سیرت بیان اول مقصد سدے کہ دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ خپلکو پا غیبان دے عملو کو اے مسلمان رحمو کا پا مسلمان ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء اسمان والا ذات بتابان دے رحمو الراحمون یرحمهم الرحمن چی ترحم پا مسلمان کے رحمان بپتا رحم کئی کہ ترحم نکے واللہ قدر باندے رحمو کی قسم میں رہتا ہوں دامو چی ڈوڑے را کئی ڈوڑے خود دغتا مچے دا زہر ڈوڑے خود سپیتا مچے ڈوڑے خود پا پنجرہ کی مگی تا مگی دے اگر دا مگی دے نیبو دا پاری دا ڈوڑے چی تالا در کئی سر دا ظلم و سر دا گناہ دا ستا پکڑ دی پا دی دیرانی سی پوئی گی نا تبے کدا نعمت تے مگی تا چی پنجرہ کے ڈوڑے کی دی نعمت نی خوشبوئی مزیداری مگوال سوڑی نمروزی لیکن اگر نعمت نی اگر دا مگی دا نیولو دی خود زخو جذباتیم زری نسما اللہ جذباتی ندے زر نیول نکی پقلار نیول کئی او چکلے ولی سی واللہ کہتے سوک بھی اخلاص ہو لی رحم کم دے نن چے پلار بوڑاشو زی پہ رحم نہ کئی مور چی بوڑاشو قسم پہ خدای زامن وطا چی ترسو والا کار کئی او خدمت والا کئی دا مزدور پشانتے نو بابا 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 بے 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 او کا بابا او بے بے دا کار نا پرے وطل ختم کنزیے رٹیے دیر میں دا سیولی دل چے پلار کنزی دیر میں دا سیولی دل چے مور کنزی دیر میں دا سیولی چے مشر رور کنزی اہو معاشرہ دا مکتا پتہ نہ رسل رحم پا بچو رحم کم دے تا چے بچے پا گناہ ورسر کو واللہ ظلم ورسر کے دا رحم نہ دے تا چے بچے پا حرام ورسر کو تا چے بچے غلاتا ہوئستا
تا په بچی باندې پړې ور واچوه هغه هر څه ګناه کوي قسم په خدای دا ظلم کوي په دوی سره دا رحم نه دی ته دوزخ ته ورغورځئ ته د خدای دشمنۍ ته ورغورځئ ته د خدای غضب ته ورغورځئ نو د خدای مقابله ستا زوی کولی شي ته کولی شي رحم کوم په بچی رحم دا دی چې عبادت پې وکړه رحم دا چې مونځ ورته وښایه رحم دا چې د غلا نه بچ کا رحم دا چې د خدای او د پیغمبر د دشمنۍ نه بچ کا دا خو رحم نه دی چې ته په ګناه ورسر کې دا خو ته ظلم کې دی بچي سبا چې مړ شو قبر کې به ډنډې به ورته نیولې اور به پې بلېږي ځکه د تره زوی یو ګوته چلاوله او یو معمولي غوندې تیلې ورته ورته کا نو زوی به یې دومره ټوپونه نه وي لکه څومره چې ته ټوپونه وې نو پوټې اور ته نه شي ټینګېدی او د دوزخ اور ته یې ور لړکې حضور پاک سو رحم والا ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر رسول اللہ مبارک زما استاد پر نمونه دا والد سے میں خدای پاک وبخي غصه ناک ډېر سخت انتہائی دا غصې لمبه وا داسې ولاله کنه لیکن مزدور چې به کار کو هر ماښام یې مزدور له پیسې ورکړي مزدورانو به ورته وي دادا به یې ورته وي دادا مونږ له مه راکوه رانه لږې پې نه وایي پیغمبر فرمایي چې خولې نیو چې ورکوه مازدیګر به پیسې ورکوه ای به یې مه راکوه دادا به یې ورته وي دا رانه لږي غونډې هفته پس راکه میاشت پس راکه وي بل چا سره یې کېدی مانې والی دا دې ځمکه وه او خرڅ یې کړه په 1800 روپۍ هغه زمانه کې جرم 1800 او یو بل سړی ورپسې راغی نوم یې درته نالم هغه وی ځمکه دې خرڅه کړه وی لا خرڅه کړې مې نه خو جبه مې کړې په 100 وی په 1800 وی زه به 2400 درکړم هغه زمانه کې صاحبه په اویو په 50 روپۍ توله سره زر سوچ کوه څونه پیسې ورکولې وی نه ما جبه کړې وی تا خو لا جوړه نه ده کړې انتقال نه دی شوی پیسې دې نه دي ورکړې ځمکه هم لږه نه ده 13 جربه ده بلا پیسې نغدې در کومه په دې جبه به ته والد صاحب مې ګوته کېښوده وایي دا مې کړې ده دا جبه مې کړې نو زه چې د پلار دپاره دعا کوم که نه په خدای قسم زه دا ویم الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دی دړه نه صادق و په خولې رښتونی و هر څه به یې وی سړی به یې کنځه ورټم په خولې یو ځل ورته چا وي یو خبره ته کوم چاته یې مه وایه وایي زما څه کار دی ویم به داسې خبره ما ته مه کوه چې ته زه به ټینشن کې پروت یم چې چاته نه ویم ستا دپاره به زه سوچونه کومه نه نشم کولی که د وینا خبره ای نو راته وکړو که د نه وینا ای چې ما ته ونه کې خامخا به یې ویم داسې یو عجیبه سړی مې زړه نه صادق انسان علم یې خوښ و په خدای چې علم یې خوښ جبه به یې وکړه جبه به وه من دنه مزدور غریب مړه دا بټیارانو سره څونه ظلمونه خلک کوي دیک پې پوخ کې پیسې نه ورکوي دا اور باندې ودرېدل اسان کار دی پخوا به د نایانو غریبانانو خدمت کو او خلکو به غله ورکوله جوار غنم به یې ورکول ګوړه به یې ورکوله خشاکونه به یې ورکول اوس هغه هم نه ورکوي پیسې هم نه ورکوي ګلکار مزدور د لسار نه ماښامه پورې لګیا د خدمتو کې اسان کار دی پیسې نه ورکوي ونیسي دی دا ونیسه هلکه د ده نه پیسې نیسې د خنزیر غوښه خورې د هغه ماشومان بچي دي څه ظلم کې رونو واورې زما چې څومره مقتدیان یې مخامخ مې اورې او که بار یې اورې په کیسټ یې اورې ظلم به نه کوې رحم به کوې د پیغمبر مبارک په طریقه مه پټوئ پردو پیسو ته سترګې چې ته لاړ شئ او پردی بوساړه دی او هغه مزدور کار دی هغه په اجاره ځمکه نیولې ده په نیمکاره ده او هغه دې بوساړې ته وګوري دا غړه به څونه دړ کړي ولې الله داني او بله ظلم څه دی واورئ بل ظلم هم واورئ که نه بل ظلم لاړ شي نو غنم وله غونډو سوځئ سخت کال دا لوبې شوي بوساړو له وله تیل واچئ بوساړې وله وسوځئ ظالم غله دې زور ورنکه الله دې په خپل زړه کې الله سره دې زیاتې وکړه دا غله چا پیدا کړې ده انتم تزرعونه
ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي او زرغونتیا الله کړي نو د مخلوق غله دی وسوځوله نو تا به خدای دې غلی پسې ړوند کونډ نه کي تا دا څاروک ګیا کوس وسوځول نو تا به خدای ړوند کونډ نه کي دا د رسول الله مبارک د رحم خبرې دې دپاره دي چې موږ ته عبرت وایو موږ ته فایده وایو نو د دواړو جهانو مبارک سردار په غلامانو په وینځو رحم کړی دی چې دوه رونه دې واغېستل غلامان او ماشومان دي دا به د یو بل نه بیلی حضرت علی له رسول الله مبارک یو دوه لکان ورکړي غلامانو بل یې تپوس وکړو علي هغه یو پکې څه شو ویا خو مې خرڅ کړو هله ورچې را واپس کا دا خو د ورورو دی به هغه پسې خپوي ابده پسې خپوي شه به واپس دا به نه کوي مور او بچې دي او په قید و بند کې دي او غلامان دې واغېستل نو دا به د یو بل نه جدا کړي د مور نه چې بچي وشو کو الله به څه او یا زادوي په یو څیز کې ازادول کوي مریان پابندی نشوه لګولې معاشره داسې وه چې جنجال جوړېده هلته کافر هم هغوی سره مو مسلمانانو سره مو نو رورې په طریقه دا شی ختمو څنګه چې دا آزاد کې شابه آزاد کې چې یو غلام د آزاد که حضور پاک څه فرمایي د هغه ټول اندامونه تا آزاد کړل ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د اور نه آزاد کړي